قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. زه اسرار تلیم او د مشال مرکه نن د اکرام الله ګران بابا سره کوو. اکرام الله ګران بابا د شنغر د سیمې هغه ملنګ شاعر دی، د غزل هغه بابا دی چې د غزل د خوږو په هکله غنی خان بابا او حمزه بابا ویلیو چې که د جدید دور غزل څوک ګوري نو باید چې د اکرام الله ګران بابا غزل وګوري. نن د هغې سره خبرې کوو، د هغې د زده کړې په حواله، د هغې د شعر و ادب په حواله او دغه رنګ د هغې د شخصي ژوند په حواله باندې. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو ډېره مننه. تا ما همیشه لپاره ډېره حوصله‌افزایي راکړې ده، دغه راکړې ده. بابا دا راته ووایه چې سبق هم څومره ویلی دی؟ سبق خو داسې کار دی که نه. زما والد صاحب چې کوم دی نو چې په اشنغر کې های سکول وم نه او پلار ته چې کوم دی نو په پېښور کې میټرک کړی او د میاګوجرو په لار به ته راته اکثر به چې کوم دی نو داسې شي پیدم ټانګه کې به یا به پیاده به م راته او دغه چوټیانې به وي. ډېر ادبي شخصیت و، مختلف د پښتو رسالې، د انګلیس رسالې، اردو رسالې، دا چې کوم دی تر اوسه پورې محفوظې پرتې څه خو ګډې وډې شوې او دغه شوې. هغې به ما سره په ادب او په دغه باندې چې کوم دی نو خبرې به یې کولې او دغه به یې کولې. بیا زه لږ رالوی شم او دغه شم نو هغه به ما سره ډېر دغه کوله. خو دا د مین په زنانو کې او نارینه څه کې چې زنانو کې کم از کم میټرکه پورې تعلیمونه کړي دي په مشرانو کې. خو بس دا چې زما خپل ځاني تعلیم کړي. د حمزه صاحب خبره چې وي تله ټنګ به مې اورېده نو ما وی چې لکه چې وړله مې چا ټټک را خلاص کړي نو بس هغه سکول به راته یو قسم زندان او دغه ښکارېده. نو والد صاحب په هغې باندې ډېر ما سره چې کوم دی نو وال ټکول هر څه م کړي خو بس بیا هغه م غاړه کېښودې. تاسو پښتو نیولې وې؟ پښتو خو نوم نیولې خو بس تعلیم سره مې چې کوم دی نو بس د سکول ماحول او دغه چې کوم دی نو څومره مو وې بیا هم؟ میټرک مې پرېښوده ومې نه وې پېښې که کله به مې بیمار یم او کله مې څه وې که بس دا ده چې ما ته بیا وروسته احساس وشو او زما والد صاحب به چې کوم دی نو په کور کې په ادب هم پرېښودم. د انګریزي ادب حواله بیا راکوله، د اردو ادب، د پښتو د ادب رسالې به مې کتلې ځکه چې زمونږ مشرانو خود یې هغه محفوظ ساتلې. اوس د کمپیوټرایز زمانې پورې هغه وې. پاتې شو د تعلیم. ما ته بیا احساس وشي چې یاره ما نه ډېره لویه غلطي شوې ده چې زما د بچي د ځای ښکار نشي پېښې که نه. زما والد صاحب چې کوم دی نو زما د شاعرۍ دلچکني نه کوله بلکې حوصله افزایي به یې کوله. ما ته به پرې ډاډ راکړو. زما کوم ملګري چې یاران دوستان چې هغوی سره به ناست پاس و دغه ادبي ګپ ته لګوم. بیا چې هغه وفات شو زما رور کې بیا دا صالحي جا اوس وفات شوی دی. ادبي ملګرو ډېر خیال ساته دغه نه دی نیمګړتیا ته او دغه ته یې نه یم پرېښی. زما زړه جمع و. سبق خو مو په لسم کې پرېښودو خو د شاعرۍ آغاز مو په کوم دور کې کړی و او لومبي به م څه لیکل له چا نه داسې متاثره وې؟ شاعرۍ آغاز چې ما کړی زما اوس نه هېڅ په بنیاد باندې نه بلکې ما چې هغه رسالې او دغه کتلې هغې ما کې یو شوق و. ابتدا ده او د هغه د دردمن زړه آواز دی. دا غم یې د چا د ګوتې، دا تاج د چا د سر دی، دا د چا د زړه قطر ده، دا د چا نوري نظر دی، دا د کوم چمن سپرلی دی، دا د کوم موسم هوا ده، دا ارزو د کومې نیا ده، دا د کوم نیکه دعا ده، دا پټکې د چا د سر دی نن په خاورو کې چې خور دی. تسلسل سره ما ونه وی که نه نور هم پکې خو هغه مانې ای د وخت ادیبه راشه د شان ننداره وکړه، مور د خپل د زړه قطرې نه په سشان کناره وکړه، سودا دې څه د سود وه که نه چا خساره وکړه، چل دې وښود په چا شوې د تمام جهان تهمت دی، تا په زهرو لګولی دی چا ګمان کې چې شربت دی. او غزل مې چې کوم دی نو لومبنی غزل چې نو دې کې زما هم ګران تخلص نو دا ګران به تراجان به راته ګران وي. زما دا غزل و نادانه وې که اوس نادانه شوې زما په مینه کې ستومانه شولې او راځه رقیبه چې منزل مې دی هسې زمانه بدګمانه شولې. نو دې کې د رقیب هغه مرسته هم راغلې ده یو مقصد په یووالي په بنیاد باندې. خدا خبر چې لاشعوري طور سره دا زما دغه نه راوتي. څومره شاعري چې م لیکلې ده او تر اوسه مو یو کتاب چاپ کړی دی زما غزل دا ولې؟
یاره بد دا چې زما ناراضي ده او دغه ذهن چې شپې ترمنځ یو دغه کني ډېر دغه خلک خو میاشتې مشاعرې کې بیا کتاب یې چاپ کړي دغه هم چاپ کړي یو بل ته ووایي که نه او ما ته پته نه وي چې دا زما شعر دی بیا ته ووایي که نه لکه یو تن درته وایي دغه دی زه د کاڼو کاڼو زړونو څنګ ته راشم لیونی یم د حسن په تلاش یم نو یې ګرانه دې پسې بل شعر کوم دی ما دا د چا دی مې یاره خو ستا دی که نه بیا هغه ته رایاد شو ما د مینې لاره پرېنښوده ګرانه کار شو په زولونو کې د معاش یم وایي ښه دا دی وایي راشه چې درته وښیم که نه تا دستخط هم دی په کتاب باندې تاسې چاله ورکوو نو دغه شعر دی پکې لیکلي را پښتانه به تېر وختونه نه شي ګل ټکور به تش یادونه نه شي خو دا هم د هلکانې او لومړني دور کې دا دویم درېیم غدت به و چېرته خدای په ما خوشحالي راموولې چې ته غمجن د یار غمونه نه شي د ګران زړګي ټک چاودلې ښه یې او چې خفه د خلکو زړونه نه شي نو ما ښایسته دغه نه بلکې ټول انسانیت او دغه مې یاد کړی دی که نه او هغه وخت دا شاعري او دغه چې کوم ونه وتړم او پرانځم او زما د شاعرۍ د دغې نه ګورېز و ما د انساني اقدار او د دغه په بنیاد باندې د امن او د سوکالۍ او د خوشحالۍ بنیاد باندې ستاسو د شخصي ژوند په حواله څو سوالونه پاتې دي خو د شاعرۍ بحث شروع دی ستاسو په شاعرۍ کې یو ځای کې تاسو ویلي دي چې زما د خیال د امن کلیسه په دا رنګه دی سیاره نشته دروازې یې د کورونو نشته اصل کې دا کار چې پخوا خو داسې وو که نه چې نه ډېر امن و چې د حجرو دروازې به هم نه وي او د کورونو دروازې به هم نه وي د ایدن ته تلم او خفه شوی یم د کور نه که نه هلته تلم نو هغه جینۍ و هغې روټۍ پخوله په منډو کې سپي و نو هغه را ټوپ کړې نو هغه کمپټۍ نه یې ونیو او هغه د عجیبه رئیس و بس ما یې موږي راکړه ما چغه کړه او یو رڼه چې باندې راغی هغې ما ته یو صدا وکړه څه موالې مې او نو د هغې هغه امن او د دغه داسې حالت و د هغې د کردار او کرکټر دونه مضبوط و چې هغې دا تصور کې نه راته چې یعنې دلته به څوک په غلط خیال راغلي بل دا دی چې د هلکانه مو دغه مو که نه په دغې بنیاد باندې برش واخېستم او دغه هغې شملې را واخېستې دغې را واچې پکې کوچې واچې او زه ټول رپېږم مه رپېږم وایي چېرته یم شاه نظر باچا دې ځای ته ما ته وایي چې یاره خو زمونږ پیرخانه دغه اوس به مې ورور راشي که نه دا به ورسېږي ما دغه ته زما د خیال د امن کلي په دا رنګ څه یاره نشته دروازې یې د کورونو اوس که په دې حالت کې نو سپي به راپسې راشي چا را پرېښي وو نیم نیم کړو زما د لاس په وده دغه هم پته نه هغه د کور نه ولې خفه شوی وې دا هلکانه کې بیا کور سوال لرلو تاسو خو د لسم خبره مو کړه د شاعرۍ خبره مو کړه خو دا راته وایي چې بیا واده مو کله وکړو په کوم وخت کې او په خپله خوښه مو وکړو که نه د دوستانو په خوښه مې کړې عمر مو څومره و چې واده مو خو چې 150 نه اورېدلو نومبر 1975 کې په ځای کې مې واده کړی و که نه کال به پس یو بچی مې وشو بیا 83 کې ابوذر بیا وشو 88 کې بل بچی مې وشو هغه بچي مو لوی شوي دي هغې اوس څه کوي ما په تعلیم کړی په خپل فیلډ کې په خپل جاب باندې دي هغه تا ته هم پته نه وه دغه اورېدونکو ته ووایه هغه به ته پخپله ووایه زما څه کار دی چې ته یې وایم بچي مې بیا بار بار ته چې کوم دی نه دغه خبره ریپیټ کېدی نو ته زما دوست یې دغه نه ته یې پخپله وایه نو زه یې ولې وایم صحیح ده ته زما نه ښه واقف یې و دغه په نورو مو کوم اړخونو کې م لیکل کړي په نثر کې څه لیکلي دي لیکنې م په څه کړي دي بعضې خلکو په کتابونو مې لیکل کړي که نه لکه د نور د مختلفو خلکو په کتابونو ستا په کتاب مې لیکلي ټل کسان دي د هغوی په کتابونو مې لیکل کړي همایون همدرد په کتاب مې هم لیکل کړي اظهار الله اظهار په کتاب مې هم لیکل کړي دي مینه مو کړې ده مینه مو کړې ده د شاعر خو زما خو څونه خیال دی تصوراتي مینه یې او خپل فن سره او دغه سره مینه ساتي او خیالي محبوبي او دغه په ما باندې دا خلک په ټپو او په دغه کې وایي شاعرۍ کې دا کوي دا اظهار کوي خو بس دونه به ووایم چې زړه دی نو ارمان به خامخا لري مینه او جانان به خامخا لري مینه چې کوم دی نو واقعي خبره دا ده چې ښایست سره او دغه سره لکه څنګه چې
انور کې مختلف رنګونه دي که نه، خو رڼا یې یوه ده. هغه د بوډۍ ټال وخت کې هغه رنګونه ښکاره شي، هغې نه متاثره کېدل که نه. او زه وایم چې مور پلار سره هم په خپل رنګ کې مینه وي، بچو سره په خپل رنګ کې مینه وي، وروڼو سره په خپل رنګ کې مینه وي، خپل رفیق حیات سره په خپل رنګ کې مینه وي. خو دا ده چې دا ټول لکه څنګه چې د نور رڼاګانې او دغه خلکو ته هغه یو رڼا ښکاري او مرکز یې په پښتو په پښتنو کې تیر شوي دي. داسې شخصیت چې هغه تاسو خوښ کړي وي؟ ډېر شخصیتونه دي چې نه زما خوښ دي که نه، د هغوی زه خوښ یم او دغه یم پیش وي که نه. او مذهبي بنیاد باندې بیانات او ادب په بنیاد باندې واري که نه. قلندر مومند شو، دغه شو، حمزه صاحب شو، غني خان شو، دغه که نه. خو زه ډېر سخت مخالف وم غني خان، چې ما د ده په کتاب کې د ده د بچي چې هغه لیک ما د خدای ته خپله عاجزي او خپل دغه احسان، یاره مې د دې سړي فکر خو څه بل شانتی دی که نه. بیا د هغه خپله عاجزي هر څه د رب حمد رب من یو ماښام ته راغلي وي، د الله تعالی په مخ کې خپله عاجزي ښولې ده. مرګ پټه نکاح ده د مکان د دا مکان سره، د آخرت هغه تصور یعنې دا مرګ چې کوم دی نو دا دغه نه دی، د دې ژوند نه دا مرګ چې کوم دی نو دایمي ژوند ته شفت کېدل دي. د پښتون وطن د پښتنو مسلې نن ستاسو د ټول ژوند هغه مشاهده چې راټوله کړې، د دې وطن امن ستاسو په نظر کې څنګه دی؟ ډېر مخکې چې کوم دی نو دغه ویلي علامه اقبال، فرقه بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں بنتنے کی یہی بات ہے، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی، کیا بری بات ہوتے جو مسلمان بھی. نو دغه چې وګورئ که نه مستقبل لپاره لکه د افغانستان په باره کې چې ویلي که نه چې دا د ایشیا زړه دی، دا چې بیماري لکه چې ټوله ایشیا بیماري او چې دا روغي نو لکه چې ټوله ایشیا صحتمند دغه دی. چې دا اوس ګورو دا حالات او دغه ګورو، پخوا به دا ټوله ورورولي به وه، دغه وه که هغه شیعه به وه که سني به وه که دغه به پیش وو که نه. په دغه کې به جنګنامې ویلې کېدې چې جنکو ورشپې دغه کو، شربتونه به یې چې کوم دی نو دغه له ورکول په علیګړ کې او په دغه کې چې کوم دی نو سني او شیعه ډېر یو بل سره به یې چې کوم دی نو ناسته پاسته او مونځونه او دغه. اوس هغه څیز چې کوم دی نو دغه الله تعالی هم په قرآن شریف کې ویلي دي که نه، هغه هم د دې مستقبل چې واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا که نه. موږ له پکار دي چې په د الله تعالی کم از کم په دغه فرمان باندې چې کوم دی نو عمل کړو دا وکړو. انسان څومره بدرنګه دی، انسان څومره ښایسته دی؟ چا ویني چې د اوس کې چا سپرلوله وینې ورکړو، انسان څومره بدرنګه دی، انسان څومره ښایسته دی. پښتانه امن پسند دي، دنیا ورته په کوم نظر ګوري چې دا ترهګر دي؟ څه به وایې؟ پښتانه خو بعضې کارونه په جرګو باندې کوي، خو بعضې وخت پکې یو قسم ردعمل را پیدا شي نو هغه پکې بل اړخ ته موځي. په کار دا دی چې هغه د ورورولۍ او د دغه هغه سوچ وي که نه، لکه تیږې به یې کېښود یا د ګډ بډ ګرځېده په چا باندې به یې دغه او که نه روانه ماشومانو باندې په زنانو باندې په بوډاګانو باندې په دې باندې به یې لاس نه اوچته. هغه مثبت پهلوګانو ته او دغه ته چې کوم دی نو هغې ته دغه ورکول دي. دا درد زما د زړه زما درمان څومره ښایسته دی، هر څوک مې قاتل دی، خو جانان څومره ښایسته دی. یو وړوکی غوندې سوال او د هغې تر څنګ به راته ښکلې غوندې غزل هم وایي چې جانان څومره ښایسته دی. جانان خو چې کوم دی نو ما خو راته ووایي چې انسانیت او دغه چې کوم دی نو ښایست دی او دغه دی په کار دی. ته یو فرد ولې بیا خامخا څه شعرونه به زمونږ اورېدونکو ته وایې که نه؟ د زړونو کې نور څه دي خو جانان پکې ژوندون دی، همدغه تصور دغه ارمان پکې ژوندون دی چې موږ پکې اوسېږو، څومره ګران پکې ژوندون دی، ویاړ د سوداګرو ته ارزان پکې ژوندون دی، اشنا د محبت د ګټې کور راته معلم دی چې سر پکې بیلو دغه تاوان پکې ژوندون دی. من وینې وینې اوښکې په شیبو ورولې، دا دشت د وفا تږې دی، باران پکې ژوندون دی. دې ښار کې فقها د سزا نوې لارې ګوري، دیدار پکې ژوندون دی او زندان پکې ژوندون دی. دا ښه اورېدونکو ته به څه پیغام ورکوې؟ دانشوران دي که سیاستدانان دي، هغوی له پکار دا دي چې د امن او د سوکالۍ او د خوشحالۍ لپاره په ټوله دنیا کې دا نه چې د یو علاقې لپاره او انساني دغه دنیا لپاره چې کوم دی نو د امن او د سوکالۍ او د خوشحالۍ دغه هلې ځلې دغه کي او د
زور ظلم او د استثار مخنیوی کوي. د زندون کله د حسد په بیابان ګرځوي، مونږ سرابونو پسې ځو، تږی کاروان ګرځوي. څوک چې زمونږ خپې راکاږي زمونږ ځمکه باندې، مونږ دغه خلک څومره پورته په اسمان ګرځوي. په انساني لغت کې لفظ خلوص پاتې نه شو. ګران ساده یو، سندونه د خپل ځان ګرځوي. ډېر د مشال ریډیو قدرمنو اوریدونکو د اکرام الله ګران بابا سره دغه خوږې خبرې تاسو واورېدې. زه اسرار اتل ستاسو نه رخصتېږم، په لوی الله سپارم. ګران د سپرلي زخم په سوګندي، ګران د سپرلي زخم په سوګندي، دې په لاس د زلفو تار ناراضي، مال جانانا بل لار ناراضي.